يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواسيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسه بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وبه قال حدثنا إسحاق سمع جريرنا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء عليه السلام فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر وقريب من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيدي فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين وثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم فأضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. حضرت پیغمبر علیه السلام نه مخکې انبیاء علیهم السلام هم جهادونه کړي دي غنیمتونه یې نیولي دي خو مخکینیو خلکو ته غنیمتو خوړل روا نه وه دغه امت ته الله تعالی د غنیمتو خوړل روا کړ. حضرت پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی وعده ورکړه وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها فعجل لکم چې خیبر ده دلته د دغه خمس غنیمت الله بیان کو چې دا د الله او د رسول ده نور تشریح نه وکړه فهي للعامة حتى يبينه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی هغه دپاره مبین ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دی د آسانو په تندي پورې خیر ده تر قیامته د جهاد سلسلې د اجر یا غنیمت یو شی به وي. پیغمبر علیه السلام پیژنګویي وکړه چې دغه د کسرا او د قیصر غټ ابره قدرتونه دا به خدای د تاسې په لاس ماتوي دا حکومتونه د دې خزانې به د تاسې په لاس ترځي او فی سبیل الله به مصرف کوئ. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلې چې څوک چې د خدای د رضا دپاره د جهاد دپاره وتلی وي باعث بل شی نه وي نو الله یې ضامن ده چې که شهید شو جنت ته به بیایي که ژوندی بیرته راغی خپل کور ته د اجر او د غنیمت سره به راولي. بیا یو واقعه د مخکینی امتو ذکر کیږي. حضرت یوشع علیه نبینا علیه السلام د جهاد اراده ده اول اعلان وکړو مجاهدینو ته د ما سره به داسې څوک نه ځي چې د کوزدې نه بعد د واده بندوبست شروع وي او دلته اوس روانېږي څو چې په واده کې بند وي دیوالونه یې پورته کړي چت پاتې وي چت اچي او څو چې هلته بند وي دی ځي اوښې اخیستې وي د لنګېدنې ټیم وي دی د هغو ولادت ته انتظار وي دی د ما سره ځي یعنې فارغ البال سړی به ځي چې زړه مشغول وي هغه به د ما سره نه ځي. یوه خبر خو دا وشوه. بل په مخکینیو امتو کې د افتې د ورځې احترام خو په دوی ضرور و هلته به بیا جنګ هم نه و نو یو ځای کې د کفارو علاقې ته لاړ مازدیګر وخت نږدې شو لمر په لوېدو ده چې لمر ولویږي بیا جنګ ذاتي بندیږي ځکه چې د افتې شپه را روانه ده نو د پیغمبر د خدای
لمر ته خطاب کوي ته ماموره یې په تګ باندې ځم خو خدای پاک ته سوال کوي چې الله دا لمر تر څو ودرې چې موږ دا ځای فتح کړو چې د هفتې شپه را باندې را داخله نشي الله تعالی یې سوال قبول کړ لمر ودرېدو ورځ وځنډېده هغه ځای فتح کړو بیا په دغه فتح کې غنیمتونه نیول شوي دا غنیمتونه خو به دی راوړه د باندې به کېښوه بیا به د اسمان د لوري نه سپینه ورېځ غوندې کیفیت راغی هغه غنیمتونه به وسوه چې قبول به وو ورېځ راغله خو غنیمتونه نه سوځي دغه پیغمبر ویل چې چا غلول کړی د غنیمت په مال کې خیانت کړی د ځکه نه سوځي نو تاسې د هر دلګۍ مشر راځئ لکه نن سبا په اصطلاح باندې ما سره لاس بیعت راکوئ راتله لاس ووایه 12 د یوه لاس د ده په لاس پورې ونیښت چې ونیښت وایي د تا په مجاهدینو کې خیانت ته اوس د تا مجاهدین ټول راځي د ما سره د بیعت کوي هغه چې راتله 2 یا د 3 نفرو لاس په ونیښت چې دا غلول تاسې 3 کړی دغه 3 د غوایي د سر په انداز باندې سره زر راوړه چې پټ کړي وو دغه چې بیرته د غنیمت په مال کې کېښو ور راکوز شو هغه وسو نو مخکینی امتونو غنیمت په خپله دی ته خوړل جایز نه و د قبولي علامه دا وه چې اور باندې به وسو که به نه وسو شرمندګي وه چې دا خو دغه خلکو غلول کړی ده خو دغه امت کې ضعف خدای پاک محسوس ده الله ته معلوم ده چې دا د بنیاد په لحاظ کمزوري دي د عمر په لحاظ کمزوري دي نو دغه ته غنیمتونه خوړل دا روا وګرځول لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا غنیمت دی هغه چا ده چې څوک په جنگ کې شریک وي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډیر ځایونه چې ونیول بیا یې دغسې مشترک پرېښوه د مصلحت عامه په بنیاد باندې چې دغه یوه ډله مجاهدین د دا وطن هم دوی ویني واغه هم ویني خو ټول ملک بیا د دوی په ملکیت کې راځي خو دا یې وویلې که دغه خبره نه وه چې د وروستنیو خلکو زندگی به بیا تنګوي ما به دا غنیمت په تاسې تقسیم کړی و لکه خیبر چې نبی علیه السلام تقسیم کو ولې غنیمت د هغه چا ده چې څوک په واقع کې حاضر وي د تاسې حق هلته چې خیبر کې څوک حاضر وي هغو ته ور تقسیم کړو نو تاسې ته هم دغه حق ده خو زه سفارش کوم د هغه آینده خلکو د نسل دپاره چې دغه مځکې مشترکې پرېښودی شي آینده خلک به بیا ګټه ته راخلي باب من قاتل للمغنم هل ينقص من اجره وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت ابا وائل قال حدثنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال عربي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله د غنیمت لپاره چې څوک جنګیږي آیا د دغه مجاهد ثواب پاتې کیږي که کمیږي کوچی راغی حضرت پیغمبر علیه السلام ته وی چې یو سړی د غنیمت لپاره جنګیږي یا یو سړی د شهرت لپاره جنګیږي یا یو سړی د ریا لپاره جنګیږي کوم یو فی سبیل الله ده پیغمبر علیه السلام لاند په جواب کې ورته ویل څوک چې خاص او خاص د دې لپاره جنګیږي چې د الله دین په مځکه باندې غالب شي هغه فی سبیل الله ده که د غنیمت لپاره جنګیږي فی سبیل الله نه ده که د شجاعت لپاره جنګیږي فی سبیل الله نه ده که د ریا لپاره جنګیږي فی سبیل الله نه ده که د قدرت لپاره جنګیږي فی سبیل الله نه ده که د خشکې د وجې نه جنګیږي یا د قومیت د وجې نه جنګیږي دا یو هم فی سبیل الله نه دي نو چې فی سبیل الله نه شو ثواب لاړ خبره خو په ثواب کې ده ثواب په نیت باندې ده که نیت صفا و نو نور خو موږ مخکې لا ویلي وو چې په صفا نیت چې وجنګېږم چې غنیمت ونیسي 2 برخې د ثواب یې راکمې شوې د غنیمت د وجې نه ثواب راکمیږي او چې نیت بیا خراب وي هغه دپاره خو بیا بیخي ثواب نشته باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضر ويغاب عنه به قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أخبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل وجاء معه ابن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما فقام على الباب فقال ادعوا لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بإزراره فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك يا أبا المسور خبأت هذا لك وكان في خلقه شدة رواه ابن علية عن أيوب وقال حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية تابعه الليث عن ابن أبي مليكة د جزیه یا د غنیمت د خمس شیان راغله
امام تقسیمول د تقسیم په وخت کې یو سړی نشته د دغه په نیت یو شی ورته کېښوده چې پلانکی محتاج ده بیا خو به راځي نو جائز ده. نبی علیه الصلاة والسلام حضرت مسور ته هغه کوټ ایښی و چې راغی نو مخکې نه ورته وویني هغه تڼۍ لوری ورونی چې دا مې د تا دپاره پټ کړی و. باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريته والنظير وما اعطى من ذلك في نوائبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا معتمر عن ابيه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ان خلاتي حتى افتتح قريده والنظير وكان بعد ذلك يرد عليهم. حضرت نبی علیہ السلام نه مخکې انصار مهاجر لاړه مدینه منورې ته انصار خپل باغونه تقسیم کړه. پیغمبر علیه السلام راغی هر انصاري به د باغ څه ونې و ده ته وقف کړي ده به بیا د مهاجرو ته ورکولې. تر هغه وخته دا سلسله وه چې بنو نظیر و بنو قریظه دا غنیمتونه فی راغله د نبی علیه السلام په لاس کې بیا د انصارو باغونه بیرته دوی ته ورکړه هغه یې په دا فقیرانو باندې تقسیم کړه. باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لما وقف الزبير رضي الله عنه يوم الجمل دعاني فقلت إلى جنبي فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم ومظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني أحد ديننا يبلغ من مالنا شيئا. فقال يا بني بع مالنا واقض ديني وأوصى بالثلثين وثلثه لبنيه يعني لبني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول ثلث الثلث ثلاثا فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لوالدك. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبت من مولاك؟ قال الله. قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير رضي الله عنه اقض عنه دينه فيقضيه. فقتل الزبير رضي عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة و11 دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير رضي الله عنه لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 1,200,000. قال فلقي حكيم بن حزام وعبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين فكتمه وقال 100,000. فقال حكيم رضي الله عنه والله ما أرى أموالك تسع لهذه. فقال له عبد الله رضي الله عنه أفرأيتك إن كانت 1,200,000. قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به. قال وكان الزبير رضي الله عنه اشترى الغابة ب70 و100,000 فباعها عبد الله ب1,600,000 ثم قام فقال من كان له على الزبير رضي الله عنه حق فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما وكان له على الزبير 400,000. فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية رضي الله عنها وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معاوية رضي الله عنه كم قومت الغابة؟ قال كل سهم ب100,000. قال كم بقيا؟ قال 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير رضي الله عنه قد أخذت سهما ب100,000. وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما ب100,000. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما ب100,000. فقال معاوية رضي الله عنه كم بقي؟ قال سهم ونصف. قال قد أخذته ب50 و100,000. قال فباع عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما نصيبه من معاوية ب600,000. قال فلما فرغ ابن الزبير رضي الله عنهما من قضاء دينه قال ابن الزبير أقسم بيننا ميراثنا. قال لهم والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين ألا من كان له على الزبير رضي الله عنه دين فليأتنا فلنقضه. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم. فلما مضى 4
سنين قسم بينهم قال وكان للزبير رضي الله عنه 4 نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة 1,100,000 وجميع ماله 50,000 و100,000. د غنیمت مال خدای پاک دغه امت ته روا کړی دا مخکې خبره وه دا چې څوک جهاد د خدای د رضا دپاره کوي علم د خدای د رضا دپاره کوي تقوا او دیانت د خدای د رضا دپاره کوي الله یې په مال کې برکت پیدا کوي په ژوند کې هم پس له مرګ نه هم نو یو عجیبه واقعه ذکر کیږي په مسلم شریف کې دین د استثمار او دین د استهلاک د ربا په مسله کې چې ما درته ویلي و دغه اوس ځای ده حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه یوم الجمل چې په هغه ورځ باندې په اوښه حضرت عایشه سپاره وه نسبت یغه ته کیږي د حضرت عایشه او حضرت علي صاحب منځ کې مشاجرات راغله په بیګا کې حضرت زبیر رضی الله عنه خپل زوی حضرت عبدالله ابن زبیر ته وی زه خیال کوم سهار به څوک مظلوم شهید کیږي څوک به ظالم وي زه به مظلوم شهید کیږم خو ماته چې ډیر مهم ده د ما پورونه ته ما پورونه حساب کړه چې په ما باندې څومره پورونه دي بیا د موږ جایداد چې په یغ باندې به دا پورونه پوری شي که نه خو که چیرې بند راتلې د ما د مولانا کومک غواړه 2-3 وارې دا راتویلې نو وایي زه نه پوهېدم بل وارې مې ورته ویل چې تا مولا څوک ته وایي الله تعالی نو چې چیرې به م زه بند راغلم سوال به مې وکړه یا مولا د زبیر ته د ده پورونه پرې کړې نو الله پرې کړه څومره پورونه کړي وو حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه 22 لکه پورونه وو دا 22 لکه پورونه د څه وجې نه وو دی امین وو لکه د بینک سلسله خلکو به روپۍ راوړې ده ته ده ورته ویلې دغسې نه قرض به یې په ما ځکه سبا به د ما نه ضایع شوي وي او د ما به لاس پکې خلاص وي تجارت پکې کړی شم نو ده په یغو روپیو دا جایدادونه اخیستي وو نو د ده په د توهم دپاره وي نه یې امارت کړی چې څوک یې چې بیت المال روپۍ پې وړي نه یې د عشر عملیت جبایه کړی ده چې زکاتونه یې د خلکو نه راټول کړي دي د حکومت طرف نه په دغه عهده مقرر وي چې خلک به یې چې د دغه نه د دغه نه دي او په جهاد کې که غنیمت څه برخه وي د نبی علیه السلام د صدیق اکبر د حضرت عمر د حضرت عثمان په دورو کې جهادونه کړي دي غنیمت خو ځان ته خبره ده په دغه روپیو باندې په غابه کې مځکه اخیستې وه په 1,000,000 11 کورونه یې مدینه منوره کې اخیستي وو څه په بصره کې څه کوفه کې خو هر ځای کې چې نیول کېده هلته به یې څه ځایونه اخیسته کله چې حضرت زبیر رضی الله عنه شهید شو د پوروړیو مطالبې شوې حضرت زبیر رضی الله عنه عبدالله ابن زبیر ته یې وویلې چې ګوره د ما پورونه چې پرې شي بیا د ما دنیا به 3 سلسه کې په سلس کې خو وصیت نافذ کېږي سلس به وصیت وي د سلس بیا د تا د زمنو د حضرت عبدالله ابن زبیر بعضې زمن د خپلو ترو د زبیر د زمنو سره امزولي وو ځکه حضرت زبیر خو وروسته را روان دي 4 ودونه یې کړي دي نو دا خو یې مشر زوی و حضرت عبدالله ابن زبیر د ده زمن د بعضې ترونو امزولي وو لکه د خبیب و د یغو سره امزولي وو د حضرت زبیر نه زمن و نه لورانې وې نو حضرت عبدالله ابن زبیر را روان ده په مخه باندې حضرت حکیم ابن حزام ورغی حضرت حکیم ابن حزام پوښتنه تر کوي چې وراره څومره پورونه دي د تا په پلار باندې چې شهید شو د نور پټ کړه ویل 1 لک وایي زه خیال نه کوم چې دی تاسې په جایداد دا روپۍ پرې شي ده ورته وخندل چې که 22 لکه وي بیا وایي بیا خو بیخي نه پرې کېږي خو بیا یې ورته ویل حضرت حکیم چې چیرې بند راتلې په ما به غږ کوې د ما سره څه شی شته زه به کومک در سره کوم حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د غابې چې کومه مځکه وه هغه مځکه یې اعلان کړه لکه کالونۍ چې جوړه کې پلاټونه حصه په 1 لک روپۍ باندې نمره په 1 لک روپۍ باندې په 1,70,000 مځکه اخیستې وه حضرت زبیر اوس برکت ته ګورئ په 14 لکه یې خرڅه کړه حضرت عبدالله ابن زبیر 1,70,000 په 14 لکه بدله شي په 14 لکه یو دغه مځکه خرڅه کړه بیا نو اعلان وکړه چې چا چې پورې په حضرت زبیر راځي چې زه پور ورپرې کوم دغه مځکه نمرې خرڅېدې 4 نمرې پاتې شوې حضرت عبدالله ابن زبیر را روان ده حضرت معاویه رضی الله عنه
حضرت عمرو ابن عثمان، حضرت منذر ابن زبیر، حضرت ابن زمعه، دا څلور ناست دي. حضرت معاویه سي پیتنه تر وکړه د غابې ځکه په څو ده دور تویل اره حصه په 1 لک وای څومره پاتې ده وای 4.5. نو دا 4.5 کې دا نور درې مرګریو. حضرت عمرو ابن عثمان ویلې و نمبر د ما په 1 لک. حضرت منذر ویلې وای د ما په 1 لک. حضرت ابن زبعه ویلې یو د ما په 1 لک. څومره پاتې شو 1.5. حضرت معاویه ویلې چې یو د 1.5 د ما په 1.5 لک. حضرت عبد الله ابن جعفر د دغه پورو په حضرت زبیر باندې هغه حضرت عبد الله ابن زبیر ته وی چې در ما په کم دی ورته نه وای اخر کې به خیر نور خلاص کا بیا دا احسان به در سره کوم اخر کې بیا ما تر کدور ته نه اول به در کوم. نو حضرت عبد الله ابن جعفر ته د دغه مدکنه چې 4 لک روپۍ پورو 4 نمبر یغه ته ورکړي. یغه بیا په حضرت معاویه باندې په 4 لک روپۍ باندې خرڅ کړي. دا پورونه دا خو د دیوم ځکه 14 لک جایداد شو. خو کورونه خو یو لسه کورونه په مدینه منوره کې اخیستي و، څو په بصره کې و، څو په کوفه کې و. څه جایدادونه نور خرڅ کړ د خلکو پورونه چې 22 لک و خلاص شو. چې خلاص شو قریبانو عزت ورته ویل چې اوس خو نو میراث را تقسیم کړ. د حضرت زبیر خو نه زمن نه لورانی وي، څلوري بیبیانې وي. دورته ویل نه 4 کال نورم نه تقسیمومه ځکه حضرت عمر خو امیر المؤمنین و. حضرت زبیر په دغه وختو پورې د حضرت علی سیب تر وخته پورې ژوندی و. نو د خو د دنیا د فتوحات هر ملک ته تللی ځایونه یې اخیستي دي شی کړي. نو حج په موسم د ټولې دنیا خلک راځي اعلان به زه کوم چې که چا پور اما په پلار باندې وي چې راشئ درې کړم. 4 کاله دا اعلانونه هم کول چې کله نور پورونه خلاص شوه بیا یې پس هغه نه سلس تر ویست. د سلس نه بعد چې دغه پاتې د میراثخورو حیثیت تقسیمیږي نو د بیبیانو یې 4 بیبیانې وي. د بیبیانو یې د یوې د صلح په شکل باندې چې ما ته دومره راکړئ بس دا نور نه غواړم 12 لکه درهم دغه یوې ته ورسېده. نو مجموعه 48 لکه درهمه د 4 بیبیانو چې د 12 لکه شي 48 لکه د دغه 4 بیبیانو. مجموعه دنیا یې 5 کروڑه او 2 لکه 50,000 و 100,000. 5 کروڑه او 2 لکه باندې دغه دنیا دا برکت د مجاهد په دنیا کې خدای پاک پس له مرګ نه دومره پیدا کړ چې د مځکې ورته جګېدې په قیمت باندې 22 لکه روپۍ پورونه کړي وو او جایداد ټول سرمایه دومره ته خدای پاک ورسوله. موږ ته تنبیه ده په دې باندې دا قصه پر نقل کولو کې چې خدای پاک لیار چې سړی ویني واقعي په دین ځان برابر کې خدای پاک به په دنیا کې برکت پیدا کوي. نن سبا خو خلک دنیا په چالاکۍ ډېروي، په دوکه‌بازۍ ډېروي، په قسمو یې ډېروي، په دروغ ویلو یې ډېروي، په حرام خورۍ یې ډېروي. هغه ډېریږي نه بې برکته شي بیا په یو ور باندې داسې دعوه راشي 10 لکم تر تللی 6 لکم تر تللی مرضو باندې ګرفتار شي، په نور مشکلاتو باندې ګرفتار شي، غلو ظالمان په وړي په کورونو بیرته لاړ شي ارڅه. خو یو سړی د ریړۍ سودا کوي، کمه سودا کوي، په صفای سودا کوي، خدای پاک په کار کې برکت پیدا کړي. د ریړۍ نه کورونه هم واخیسته، د ریړۍ نه ودونه هم وکړه، د ریړۍ نه سرمایه هم لري. موږ یې پیژنو داسې خلک دي چې خلک هغه مالدار ده ته محتاج دي، چې هغه ډېر مالدار و هغه د ریړۍ والا ته محتاج دي. ځکه یو سړی چې په لږ صحیح طریقه باندې وچلېږي خدای پاک په دنیا کې په کاروبار کې په هر څه کې برکت ورته پیدا کوي. كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وليدة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. دا چې مجاهدین په یو طرف باندې دي، یو سړی د جهاد شوق لري خو امیر د مسلمانانو ورته وی ته دیغ ځای په ځای دغه کار ته ودرېږه، هغه ثواب هم خدای پاک درکوي، دیغه غنیمت برخه به دې میدا کړی شي. حضرت پیغمبر علیه السلام چې د بدر په طرف ووت حضرت عثمان ذینورین ورسره تلو، خو د نبی علیه السلام لور مبارکه د حضرت عثمان سی بیبي مبارکه دا مریضه و ډیره. حضرت نبی علیه السلام ورته ویل ته دغه خپل بیبي خدمت وکړه
هغه د بدرینو مقام به خدای درکړي که موږ تاسې په یاد په بدرینو کې نوم مو ویلې او اجر او غنیمت به دې وي. په دغه سفر کې د نبی علیه السلام لور مبارکه وفات شو، حضرت عثمان ذینورین چې سرپرستی کړه، خو خدای پاک حضرت عثمان ته په کور کې د بدرینو مقام هم ورکړو او د بدر په غنیمت کې برخه